بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ مو د سپاټ پاک له خبرې کړې وې چې سپاټ په برخه کې تجارت څنګه کولی شو، خرڅول او اخیستل او خرڅول څنګه کولی شو. نن به راځو په فیوچر کې به خبرې کوو چې فیوچر لږ شانته زیات استعمالیږي، او بل دا چې تاسو ښه خوبي پکې دا ده چې په $2 باندې هم تاسو دلته تجارت کولی شي، خو ولې خطره مو به لږ زیاته اوسېږي. راځئ چې اوس یې پیل کړو. په فیوچر باندې به کلیک وکئ او د فیوچر نه پس به بیا تاسو څه وکئ، دلته لومړی سر کې چې دی هماغه ترتیب دی لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ دې ساحه کې چې دی دلته یو کوین سرچ کوئ، دلته به تاسو په دې باندې کلیک کوئ او دلته به تاسو کوین ګورئ او ورسره چې دی په دغه څنګ کې دا کینډل دي، تاسو کولی شئ دلته یې کینډل وګورئ. به انشاءالله په دې باندې به موږ ډېر کار کوو. بیا ورسره څنګ کې کالکولیټر دی چې زیاتره خلک ترې استفاده نه کوي، خو بیا هم که چېرته ضرورت و څوک ډېر زیات دغه کې دقت کوي نو کولی شي کالکولیټر نه استفاده وکړي. او بله خبره دا چې دغلته څنګ کې دغه ځای کې یو کراس لیکل شوی دی، دې ځای کې دوه خبرې دي. که راشو په دې کراس باندې کلیک وکړو نو دلته موږ ته چې دی د یو د کراس خبره کوي او بل موږ سره چې دی ایزولیټډ خبره کوي. د دې دواړو ترمنځ فرق دغه دی چې تاسو به بې مرجن وروسته وپېژنئ چې مرجن څه شی دی. مرجن کې اصلا چې دی تاسو ګورئ په دغه ساحه کې چې دی زه بیرته بیک ځمه، دغلته دا پر اګزامپل زمونږ مرج دی. مرج کې چې زمونږ څومره روپۍ اوسېږي، اوس تاسو ګورئ دلته زه چې دی ما یو دغه خلاص کړی دی، یو کوین مې خلاص کړی، پوزیشن دې ته پوزیشن ویل کېږي داسې. خو زما په مرج کې چې څومره روپۍ وي، ما په فیوچر کې چې دی 6.2 دومره روپۍ وي، د دې مې ما چې دی یو پوزیشن خلاص کړی دی. دا اوس تاسو ګورئ ما هلته مرج صفر کړی دی، په دې ځای کې چې کومې روپۍ زما وي دې ځای کې ما سره صفر دی. خو که چیرته ما سره دې ساحه کې چې دی دلته م روپۍ اوسېږي، یعنې مطلب په دې ځای کې ما سره پیسې وي، نو اصلا دې ځای کې موږ ته چې دی پیسې ښیي. کله که موږ تجارت کړی وي که نه وي کړی، که موږ سره پیسې وي که نه وي دلته به موږ ته ښیي. که چیرته نه وي خو نه به یې ښیي، او که وي به یې درته به یې ښیي. خو که چیرته هلته پیسې خلاص هلته دې ټول تا ویل چې دی مطلب ما سره 20 روپۍ دي او زه د $5 دغه کومه تجارت کومه، یو پوزیشن مې خلاص کړی د 5 روپو، هلته ما سره نو 15 پاتې شولې. که چیرته اوس دلته چې دی دې ځای کې دغه پیسې چې دي تقریبا ته ډېر زیات دلته ګورې موږ ته په تاوان باندې چې دی دلته تاوان ښیي. زما دومره تاوان شلو چې زما د دې مرجن چې دی USDT صفر شلو، یعنی دلته کم شلو. دا اول داسې کوي چې په دې مرجن کې اوس زما 6.23 روپۍ دي، او پر اګزامپل د مثال په ډول د پاس ځای کې موږ سره چې دی دلته مطلب ما سره یو 15 روپۍ یا 14 روپۍ دلته نورې پاتې دي. دا مرجن به د دې مرجن نه چې دی پیسې اخلي، مطلب تر هغه وخته پورې به یې د هغې ځای نه مصرفوي. خو په څه شي کې به مصرفوي؟ ایزولیټډ کې چاته تاسو انتخاب کړی و، مطلب دا چې که ایزولیټډ دغه کراس مو انتخاب کړی و، سوري که کراس مو انتخاب کړی و، نو دې ځای کې چې څومره روپۍ دي دا د دې نه به هم ستاسو مصرف کېږي. چیرته به مصرف کېږي؟ دغلته د دې ځای کې به چې دی دلته چې څومره روپۍ دي د دې دلته به دا خپله ساتي، د هغې نه به مصرف رواني. خو ولې که ته وایې چې دی نه پیسې دې زما چې دی که هر څه مطلب ما سره 20 روپۍ دي، د 5 مې ټریډ وکړلو او 15 دلته ما سره پاتې شو، دا 15 ته هم دلته یې باید د دې نه استفاده ونه شي. نو په دې وختونو کې به تاسو دلته راشي او دغه کراس چې دی په دې باندې به کلیک وکړي او دلته به ایسولیټډ دغه لاندې به دوهم انتخاب کړي، دا به انتخاب کړي. نو زه راځم دا انتخابوم. چې کله مې انتخاب که ما ته وایي چې دی unable to adjust margin mode with open orders of the symbol. تاسو خو پته دلته ما چې دی یو دغه چې دی آرډر مې اوپن کړی دی، هغه خلاص دی، اوس یو پوزیشن زما خلاص دی، نو زه اوس نشم کولی چې دا دغه کړمه، دا نشم کولی، مجبور یم دا کینسل کړم. خو تاسو به لومړی سر کې دې ته پام لرئ که چېرته کله هم تاسو یو ټریډ کوئ نو باید ټریډینګ کې دلته باید پام وکړئ چې تاسو دلته باید کوشش کوئ ایزولیټډ انتخاب کړئ. ایزولیټډ که مې انتخاب کړلو صرف او صرف تاسو سره چې دغلته څومره روپو تاسو ټریډ کړی دی د هماغه روپو مصرف تاسو نه کېږي، د نورو روپو پورې اړه نه لري. که چیرته تاسو ګورئ زه کراس کې ما کړی دی، که کراس کې مو انتخاب وکړلو نو د کراس یعنې مطلب اوس پاس دلته کراس انتخاب دی، بس کراس کې چې دی څومره روپۍ چې زما زه تاوان کې ځمه
او یا ګټه که ګټه کوم هم دلته به راته جمع کیږي او که تاوان کوم هم دلته به را جمع کیږي. خو لکه ایزولیټډ واخلمه دلته مې ایزولیټډ واخیستلو نو زما به دا روپۍ چې دی په خپل ځای پاتې وي او لاندې چې دی که تاوان کومه که ګټه کومه چې کله پوزیشن بند کړم زما به چې دی پې وروسته که تاوانې که ګټې ما ته به وروسته بیا ما د والټ یا د بټوې سره اضافه کیږي. بل ورپسې چې دی دغه خبرې ته ډېر زیات پام کوئ چې دغه خبره لیکویډ یا لیکویډیشن پرایس چې ورته ویل کیږي. خو خیر دې ته راځم تاسو له بیا به د دې په هکله پوره معلومات درکوم خو دغلته راځم پاس دې ځای ته دغه خبرې ته متوجه شي. ورپسې د کراس سره څنګ کې چې دی دلته 15x دا لیوریج دی دې ته لیوریج ویل کیږي. دې ته به ډېر زیات پام کوئ کله چې تاسو یو دغه خلاصوئ یو پوزیشن خلاصوئ نو دې ته به پام کوئ تاسې. نو که چیرته تاسو په دې 15x باندې کلیک وکړئ ګورئ دلته به x لیکل شوي وي هر کوین خپل لیوریج لري. ګورئ تاسو چې دی زه په LTC کې تر 15 پورې زیاتېدلی شم خو په BTC کې تاسو کولی شئ د 115 پورې زیاتېدلی شئ. دې ته وایي لیوریج. دا چې دی اصلا که چیرته تاسو څومره چې دی زیات انتخابوئ هماغومره به مو زیاته ګټه وي او هماغومره به م تاوان هم زیات اوسېږي. دا څه کوي ګورئ تاسو سره پر اگزامپل چې دی تاسو سره $15 تاسو غواړئ د $15 ټریډ وکړئ تجارت وکړئ او تاسو راغلی 10x مو انتخاب کړلو دا 10 راغلي په 15 کې ضربې ته به د $50 دغه به وکړي ټریډ به بیا وکړي. که چیرته دا راکم کې داسې پر اگزامپل زه رالم 15 مې کړل زه 15x مې انتخاب کړل او زه به داسې وکړم چې دا کوین به بدل کړم یا به داسې وکړو چې ځکه زه دې کې اوس نشم کولی هلته چې دی زما پوزیشن خلاص دی نو زه به راځم دلته زه مطلب چې دی BTC مې راواغستله زه BTC کې تاسو ته ښیم داسې BTC ته رالمه BTC په 950,000 دومره کې روان دی. زه داسې کوم وګورئ تاسو چې دی 115 پورې د دې دغه روان چې دی x یعنې مطلب ریوریج یې دومره دی. که چیرته زه څومره اوس مطلب 20 مې انتخاب کړې 19 مې انتخاب هماغومره د 20 د دې په مطابق به ماته ګټه او تاوان نه کول کېږي. که زیات یې کمه نو زیات ګټه او تاوان به راکول کېږي. نو دا د بازار پورې اړه لري. که چیرته تا چې دی زیات انتخاب کړی و مطلب تا یې مطلب 115 شي دا خو هېڅ مطلب ډېر زیات خطره لري به 115 دومره به نه کوئ. نو که چیرته 115 انتخاب کړئ نو چې دی بازار که جیګو ته وخت لاړلو او تا لانګ پوزیشن نیولی و خو بس ګټه به ډېره وکړي. که چیرته لا ښکته لاړو نو ډېر زر به د پیسې له منځه لیکویډیشن شي مطلب له منځه به لاړې شي. نو تاسو به چې دی دلته لیکویډیشن دغه به چې دی کم انتخابوئ یعنې لیوریج باید کم اوسېږي. نو دې ځای کې اوس زه وایم چې دی باید لیوریج چې دی 9 اوسېږي کنفرم مې که وګورئ هلته ماته چې دی 9 ولیکل شوي داسې. نو ګورئ تاسو چې دی عام کسان چې کوم کسان چې په دې کې لومړي نوي دي مطلب چې دی مخکې تجارت نه دی کړی پام به ډېر لرئ چې تاسو به اصلا اول وختونو کې د 2 د 3 ان تر 15 پورې د دې نه به لیوریج نه جګوئ تاسو به په 15x کې کار کوئ. نو تاسو له ما د دې خبره وکړله چې اوس پر اگزامپل تاسو وګورئ زما دغلته چې دی دا کم پوزیشن چې ما خلاص کړی دی تاسو وګورئ دې ځای کې ماته چې دی هغه د USDT حساب کتاب ټول ماته پکې راکوي. دلته وګورئ د دې نه مطلب دا دی که چیرته زه د 10 پر اگزامپل زما چې دی 10 شلو ما سره چې دی مطلب 15 روپۍ په دې کې دي دا مې کنفرم که ګورئ ما د 10 روپو دغه واخیستلو د x مې مطلب 10 واخیستلو. که زه راځم داسې ګورئ په دې ترتیب باندې داسې ځمه څومره سرمایه چې ما ته وي زه چې څومره روپو چې دی بیا BTC اخلم په هماغه روپو کې چې دی دغه 10 ضربۍ یعنې هماغه روپۍ 2 روپۍ تا سره دی ته غواړې د 2 روپو چې دی ټریډ وکړي او دلته د لیوریج ورته 10 واغستلو یعنې x 10 دی واغستلو دا 10 راغلي په دې 2 کې ضربۍ نو 20 شلو د 20 USDT تا ته چې دی بیا پیسې درکړي مطلب د هماغې په اندازه ته کولی شي تجارت وکړي او ټریډ وکړي. ورپسې څنګه چې دی موږ سره دا کرنسي ده دا په خپل ځای پرېږدئ دا صحیح د ډالري کرنسي ده او خلاص. دغلته څنګ کې چې دا یو پیریود دی دې پورې کار نه لري دا د په خپل ځای باندې همداسې اوسېږي مطلب امپورټ نه دی او په دې طریقې باندې خو پوهېږي چې دوی خرڅوي او دوی اخلي او اصلي قیمت یې دې لاندې ځای کې دې ځای کې دی د اصلي قیمت دی. ښه راځم اوس بل چې دی کله چې تاسو یو پوزیشن خلاصوئ په فیوچر کې چې دی تاسو فیوچر کې ښه خبره دا ده چې اصلا په سپاټ کې چې دی موږ x نه لرو لیوریج نه لرو
خو ولې موږ په فیوچر کې لیوریج لرو. فیوچر کې دا لیوریج د دې لپاره که څوک چېرته پیسې کمې ولري نو موږ ورسره کومک کولی شو، د هماغه اندازه ګټه او تاوان به ورکول کېږي. لکه 10 روپۍ چې دي، ته اوس دلته 10 روپۍ در سره دي او لیوریج دې ورته 10 واخیستلو، خو بس په 10 په 10 کې ضربې د 100 تا ته درکوي، خو هماغه څومره چې ګټه کوي هغومره به تاوان هم ته ورته کوي. ورپسې بل چې دی، کله چې ته په فیوچر کې پیسې واچې، تا سره به دا پیسې دلته معلومیږي او ته کولی شي د دې ځای نه ولېږي یو والټ نه بل والټ ته په اسانۍ سره ولېږي. ته راځه په همدې باندې کلیک وکړه. وګوره چې کله ته پیسې یو ځای نه بل ځای ته لیږي نو داسې وګوره د سپاټ والټ نه ته فیوچر ته لیږي. که چېرته بیا نه د فیوچر نه سپاټ ته لیږم، په دغه نقطه باندې به کلیک وکړي او دلته بیا هغه اندازه ورته ولیکي څه شی لیکي، کوم څه لیږي، کوم مطلب چې د کوین لیږي، دلته بیا ورته سرچ کړي. دې به انشاءالله پوهېږي، دا موږ مخکې کړي دي. نو راځم بیک ځم بیرته. اوس راځم ته دغلته لاندې ګوري دا د مارکیټ اما خبره ده. دلته مارکیټ شته دی، خو ګوري په فیوچر کې تاسو دوه قسمه ټریډونه کولی شي. یو چې دی موږ چې دی لانګ کولی شو او یو شارټ کولی شو. دلته وګورئ لانګ دی، موږ سره لانګ دی او دلته شارټ دی. په فیوچر کې دواړه قسمه تاسو تجارتونه کولی شي. لانګ کې به تاسو پوزیشن پورته نیسئ، یعنی مطلب کله چې کینډل یا مطلب بازار پورته روان اوسیږي نو دې وختونو کې به تاسو چې دی لانګ پوزیشن نیسئ. لانګ پوزیشن مطلب دا چې ته به اخلي او بازار به پورته روان اوسیږي. کله چې بازار همداسې پورته ځي نو ته به ګټه کې. خو شارټ هم ته کولی شي. شارټ هغه وختونو کې ته استعمالوي چې کله بازار ښکته را روان اوسیږي. بازار ښکته را روان دی، زه یې اخلم او ماته بیرته چې دی خرڅوم، بیا چې کله جګ شي دغه شي مطلب تا شارټ واغستلو، یعنی دا بازار چې څومره لاندې ځي ته بیا ګټه کې. ګورې بیا درته دا مهم پوینټ دی، که چېرته بازار بره روان اوسیږي، تا ولید چې بازار بره روان دی او کله تا سره چې دی څوک سیګنال هم درکړي، یا به یې لانګ لیکلی وي یا به یې بای لیکلی وي. دا شین خط یا د دې نه درې مطلب دی، مطلب لانګ هم ورته وایي، بای او یا په شین رنګ باندې شي. دا مطلب دا چې دا بس بازار پورته روان وي. او که چېرته سور شي یا شارټ لنډ او یا سیل داسې، نو تاسو به د دې لاندې نه استفاده کوئ، یعنې سیل به کوئ دې وختونو کې. ګورئ د سیل ته چې دی شارټ ولې لیکلی دی، ځکه دا لیکلی دی چې دا اصلا چې دی لږ وخت دپاره کوشش کوي چې غټ غټ ټریډونه کوي، تاسو د ډېر مهال د اوږد مهال لپاره کوي، تاسو نو بیا دې وخت کې شارټ مه کوئ. یعنې مطلب سیل لانګ ما دغه لږ، ځکه بازار لږ ښکته ځي ډېر ښکته نه ځي، نو دې وختونو کې تاسو څه کوئ لانګ پوزیشن نیسئ. لانګ پوزیشن کې بیا تاسو کولی شئ که ډېر وخت دپاره منتظر شئ حتما بازار بره خیږي، نو بیا هغې ځای کې تاسو کولی شئ دا کنټرول کړئ. نو دا دوه قسمه شلو. اوس هم په شارټ او هم په لانګ کې هماغه یو خبره ده. تاسو که راشئ په مارکیټ باندې کلیک وکړئ، دلته مارکیټ دی، نو زه راځم په مارکیټ کلیک کوم. داسې مارکیټ ته چې کله رالم دلته موږ ته وایي چې دی څه لیمیټ ته پکار دی. ګورئ لیمیټ که نه دې ځای کې هم هماغه خبرې دي، لیمیټ دی چې دی پاست آنلی، مارکیټ دی، سټاپ لیمیټ دی، سټاپ چې دی مارکیټ دی. دغه لاندې چې دی اټس ناٹ امپورټنټ دی، دغه زیاتره نه یوز کېږي. ورسره چې دی دغلته دغه آپشن هم چې دی زیات نه یوز کېږي. دغه بعضې چې دي هغه لږ زیات سپاټ کې چې استعمالېږي دغه دي. ګورئ زه که راشم مارکیټ ته لاړ شم، اما خبره لکه څنګه چې موږ په سپاټ کې کړې ده. مارکیټ کې ما ته چې دی واخله دغه پرایس، یعنې مطلب دا چې زه د مارکیټ په پرایس باندې، یعنې مارکیټ کې اوس فعلا دغه حساب روان دی، زه په همدې قیمت باندې چې دی زه دغه بی ټي سي اخلم. نو بس ته لانګ اخلي که شارټ اخلي، بازار بره روان دی که ښکته روان دی، ته به یو ځل حتما په دغه کینډل باندې به کلیک کړې تر څو د دې کینډل وګورې. دې ته پرایس اکشن ټکنیکل انالیسس دلته چې دی موږ کولی شو. دلته به موږ بازار ګورو چې بازار ښکته روان دی پورته روان دی. اوس تقریبا ګورې بی ټي سي یو څه پورته روانه ده، خو اوس چې دی ریزسټنس مطلب د مقاومت په حالت کې ده. نو دې وختونو کې چې دی ته به ډېر مطلب پام کې که سیګنال درته که چېرته دلته د انالایزیشن باندې نه پوهېږي، انالایز تحلیل نشي کولی، نو ته بیا سیګنالونه واخله. سیګنالونه به استفاده کوي، هغې باندې به انشاءالله تاسو له دغه در کوم چې څنګه استفاده کوي، څنګه باید سیګنال واخلئ، دې باندې انشاءالله یوه ورځ خبره کوو. خو بیا سیګنال واخله تر څو مشکل دې مکمل حل شي. خو که دلته پوهېږي چې دا ولا بازار جګ کي، د دې دپاره کینډلې مطالعه کول دي، دا شیونه مطالعه کول دي، هغې نه پس بیا تاسو یو څه بیا پوهېږئ. نو هغه مو چې کله پوه شول چې بي ټي سي اوس پورته روانه ده، ته به راشي دلته دې ځای کې دغه کرښه چې دی دغه دا به داسې کش کړي چې څومره درته واخلم دومره اندازه 100% ګوره په دې ترتیب باندې فیصدي دلته انتخابولی شي. په دلته بي ټي سي لیکلي مطلب 100%
زه د دې خپلې سرمایه دومره رغه اخلم. که په بي ټي سي باندې کلیک کې ورته یم USDT دلته ماته وښایه چې زه د څومره USDT اخلم، هماغه فیصدي پرسنټیج به درته داسې ښیي. او که نه چې وی ماته چې دی بي ټي سي وښیي، فرق نه کوي، دواړه یو څیز دی، مطلب هماغه یو هدف دی، په یو په بل باندې دغه کېږي. بل چې کله تاسو دا واخیستلې، مطلب زه د پرایس باندې بس نور دې کې څه خبره نشته دی. ته چې راللې ته به چې دی زه د مارکیټ مطلب په نرخ باندې اخلم، نو ته به دلته سمپل دې ځای کې راځي، دلته به راځي او دلته به مارکیټ انتخابې او بس راشه لانګ اخلي که سل مطلب چې دی شارټ اخلي، بس یو کلیک پې وکړه. که لانګ دې واغسته لانګ برته واغ په کلیک دې وکړه په لانګ باندې، لانګ به یعنې مطلب پورته باید بازار لاړ شي، او که سل باندې د کلیک وکړو بازار به ښکته ځي. نو په دې ترتیب ستا چې د پوزیشن به واز شي، یعنې خلاص بشي. دغلته بل اپشن لیکلی چې دی ټي پی او اس ال، دې باندې باید تاسو ځان پوهی کړئ. ټي معنا ټیک پروفیټ، یعنې د ګټې اخیستلو نقطې ته ویل کېږي، او اس ال معنا سټاپ لوز، یعنې د بیللو نقطه. زه باید د دې نه لاندې نور باید پیسې ونه بیلم، او ټیک پروفیټ مطلب دا چې زما پیسې زه دغه ځای کې باید نوره ګټم، یم دومره بس دی، زه د دې نه نوره باید ګټه ونه کړم. نو دا به چې دی د دې لپاره دا شی نه موږ لاندې هم کولی شو، خو فقط دلته هم دا شته د اندازې درته ښیي. دا لاندې ریډیوس آنلی دا به یوازې ښکته روان اوسېږي، مطلب دا چې تا به ستا پیسې به لږې شانته د هغې نه کم مصرف لري د خپل سرمایه نه به، مطلب داسې ده چې ته مطلب ستا ته د رسک نه ختمې، مطلب د خطرې نه بچ کېږي. اصلا چې دی بعضې وختونو کې چې سرمایه دې کمه اوسېږي، ته کولی شي د دې کم اندازې نه استفاده وکړي، مطلب دا چې ستا به ډېر اندازه پیسې ګټه به دې هم کمې او دغه به دې هم کمې، خو د دې نه لاندې ریډیوس آنلی نه استفاده مه کوئ، دا زیات نه یوز کېږي. نو په دغه ترتیب باندې چې دی موږ کولی شو یو اوپن کړو، یو پوزیشن اوپن کړو. تاسو راځئ چې دی دلته لاندې زه یو دغه تاسو له چې دی یو کوین باندې ښکاره دغه کومه تجارت کومه چې څنګه تاسو کولی شئ خلاص کړئ. دلته چې دی ما یو کوین اخیستی دی د LTC په نامه مې اخیستی دی. دغه LTC ګورئ چې کله مې واخیستلو پوزیشن یې داسې و. اول دې داسې به نه کوي چې اول وختونو کې چې دی دا بازار ښکته روان دی، ته دلته تاوان کې نه، دې ته به هم نه ګورې، ته به دلته ګوره متوجه اوسېږي تر څو خیر اول وختونو کې حتمن چې کله تا پوزیشن خلاص کړه بازار ښکته ځي یو څه، چې ښکته لاړلو هلته وروسته بیا دا خپله ریاکشن ښیي. داسې نه چې اول وختونو کې زیاتره کسان چې دي هغه دغه زیاتره پوزیشن هغه چې دی مطلب دغه اوسېږي تاوان سره مخ وي. خو دا اوس زه وګوره 0.2 سنټه تاوان کې روان یم، دا څه فرق نه کوي، دا به ځي. مالته سټاپ لوز ورته ټاکلی دی، سټاپ لوز دلته ګوري ما د دغه شیونو باندې بیا خبرې کوو انشاءالله. دا چې دې ځای ته راورسېدو نو د دې نه پس باید ماته تاوان ونه کړي. زه پوهېږم چې نور بازار که د دې نه ښکته شو نو بازار داسې حالت ته ځي چې زه ډېر تاوان کوم، یعنې زما لیکویډیټ دغه کچه ته دې پرایس ته راورسېدلو 50 ته راورسېده 50.950. همدا ما چې کوم کوین اخیستی همدا کوین که دې حالت ته راورسېدلو نو زه به لیکویډیټ شلم، یعنې مطلب دا چې زما پیسې به سرمایه شي. لیکویډیشن دې ته وایي چې ستا پیسې به سرمایه شي، دغه شي سوری شي. چې کله ستا پیسې سره دغه شي سوری شوله، یعنې مطلب دا پرایس دومره ټیټ لاړلو چې د زما دغه د لاندې د لیکویډیشن پرایس چې ماته لیکلی دی دغه، نو تاسو د دې نه باید ځان دلته دا باید ډېر دې ته دقیق اوسېږي، ځکه داسې نه چې تاسو یو پوزیشن خلاص کړئ او تاسو چې دی پیسې مو ټولې چې دی په فیوچر کې اچولې وي او دې حالت ته ورسېدلو نو بیا به ډېر زیات تاوان، مطلب پیسې مو ټول له منځه لاړې شي. خو نه خیر دې کې درته یو خبرې کوم چې دی تاسو به، ځکه دا ډېر مهم خبره ده چې امکان لري تاسو د پام ونه اوسېږي لیکویډیشن پرایس ته دغې ته لاړ شئ، پرایس ته او هغه لیکویډیشن ووخي نو لیکویډیشن سره ټولې پیسې له منځه ځي. نو دلته به تاسو څه کوئ، پیسې به ځان سره چې دی یوازې په فیوچر کې هم نه اچوئ، په سپاټ کې هم ځان سره ذخیره کوئ، دومره پیسې په فیوچر کې ولرئ چې هماغه مطلب ته تاسو یوازې تجارت وکولی شئ په هغې باندې. نو زه به اوس داسې وکړم چې دی خو خیر هغه عملا پراکټیکل کار به درته انشاءالله په بل دا مې دومره ته معرفي کړو، ورسره چې دی یو بل ویډیو هم درته برابرو. ګورئ زه دلته چې دی ستاسو په مخامخ یو شی اخلم، یو 100 روپۍ مې دلته چې دی راولېږلي 2.15. زه کولی شم دې باندې یو څه ټریډ وکړم. تاسو ګورئ زه راځم په څه کې ټریډ کوم، دلته رالم او په دې مطلب زه سر نه یو ټریډ مطلب زه یو څه اخلم. تاسو به څه وکړئ دغلته کوینونو باندې به سرچ کړئ، تاسو مطلب دلخوا هغه کوین به دلته سرچ کړئ چې کوم یو کوین تاسو اخلی. فار اګزامپل زه رالم دلته چې دی زه به یو ځل چې دی فن چک کړم چې دی دا یا فار اګزامپل چې دی د دغه
دغه کوین به چک کړم پیپ چې نو دا کوینز یو ځل به کینډل د دې وګورم چې کینډل د څه رقم روان دی تا وګورئ بازار ښکته روان دی خو خیر زه راځم دلته تاسو له مثال زه بېرته بیا کلوز کوم هم ورته یم چې دی دا راته بس د همدومره روپو واخله خو دلته ګورئ تاسو به مستقیما دلته به دې کلیک نه کوئ تاسو دلته دا وګورئ چې لیوریج څومره دی اوس د دې 10 لیوریج دی که دا زه 10 واخلم ما سره ګورئ دلته چې تقریبا 100 روپۍ دي دومره روپۍ دي او تاسو ګورئ ما چې کراس اخیستی دلته ګورئ کله شپږ کله واته کېږي دا چې ما کراس اخیستی ګورئ زما د کراس نه دلته چې پیسې څومره دغه کېږي هلته تغیرات راځي ګورئ اوس اتاته شلو دلته بازار لږ راشه مطلب ښه شلو زما دلته چې څومره ګټو هغه یې پاس هلته وخېجوله نو دا چې دی کراس کې به چې دی ستاسو د دې ځای نه مصرف کېږي ما چې مخکې درته وویلل نو اوس زه راځم یو ستاسو مخامخ یو دغه خلاصوم پوزیشن خلاصوم زه هم دغه کې راته چې دی لانګ پوزیشن خلاص که زه په 10 ایکس باندې مې کلیک وکړ ورته یم نه دا لږ راته کم که پر اګزامپل 3 مې کړلو خو تاسو کوشش وکړئ ډېر غټ دغه به نه کوئ لیوریج به ډېر جګ نه انتخابوئ رالم په 3 باندې مې کلیک وکړلو خو چې اوس رالم ورته یم د دې ټولو راته واخله په دې باندې مې کلیک وکړ او رالم لانګ باندې مې کلیک وکړلو اوس تاسو وګورئ ما ته پوزیشن خلاص شو دلته دا دی وګوره وایي ستا مارجن کې دومره روپۍ وي 2.8 وي څومره موږ تا ته کوینونه واخیستل د 4256 کوینونه چې دی د ریفي چې دی ریف په نامه باندې یو کوین هغه مو واخیستلو وایي که چېرته بازار دومره ټیټ شو چې 0.0000650 ته ورسېده نو ستا به ټوله سرمایه دلته له منځه لاړه شي همداسې چې دی دلته وګورئ دلته لیکلي موږ ته چې دی مارکیټ پرایس دی وایي ستاسو چې دی په دغې قیمت باندې چې دی تاسو بازار کې شی نه اخیستی مطلب تاسو به دې داخل مطلب اوس فعلا د بازار نرخ دومره دی خو ولې په تاسو په 0.00018 کې تاسو بازار ته چې دی را داخل شوي یاستئ اوس 21 ته ورسېدلو نو چې 21 ته ورسېده ګورئ زه پکې چې دی 0.01 سنټ ګټه کې روان شولم نو دا چې دی لیوریج اصلا دا د لیوریج پورې اړه لري چې تاسو لیوریج دلته څنګه ټاکلی شي ګورئ تاسو ما چې دی پاس دلته چې دی ما ایکس چې دی 3 اخیستی یعنې لیوریج مې 3 اخیستی دی خو ولې زما سرمایه اصلا 2 دومره وه دی په هغې کې ور ضرب کړله ما ته چې دی دومره اندازه پیسې راته راکړلې نو دا د دې لپاره اسماعیل زه راځم دا بیرته کلوز کوم کله چې تاسو یو پوزیشن خلاص کو تاسو غواړئ هغه بیرته کلوز کړئ نو تاسو به څه کوئ دغه اپشن څه دی په دې باندې کلیک وکړئ انشاءالله په بل کې بیا درته چې د سټاپ لوز او سټاپ دات چې څنګه انتخابېږي هغه به انشاءالله راتلونکي کې کوو نو راځم چې دی دا زه کلوز کوم په کلوز بټن باندې کلیک کوم داسې کلوز او رالم دا مې چې دی کنفرم کړلو بس دا مې خرڅ کړل خلاص شلو بس د دې پیسې چې دي ګورل ته ماته بیرته څه شولې ذخیره شولې نو شپږ اتیا وي دومره وختلې داسې په دې ترتیب باندې نو درس مو دومره بس دی